بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې ښه به یاستئ او زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. ملګرو زمونږ درس هغه په CMD کې دغه درې کوېشنز ته جواب ورکول دي. نمبر 1 how to create non deletable folder with CMD. CMD له لارې څنګه کولی شو چې په ډیسکټاپ باندې داسې فولډر جوړ کړو چې هغه به ډیلیټیږي نه. که څومره هم څوک ورباندې کوشش کوي چې هغه فولډر ډیلیټ کړي خو هغه فولډر به نه ډیلیټیږي. دویم نمبر how to remove or delete it. څنګه کولی شو چې هغه نن ډیلیټیبل فولډر هغه بیا له ډیسکټاپ څخه ډیلیټ کړو. که هغه په ډیسکټاپ کې وي که هغه په فولډر کې وي که هغه هر چیرته وي. دریم delete other folders which have sub folders. څنګه کولی شو چې داسې فولډر ډیلیټ کړو CMD له لارې نه چې هغه سب فولډر ولري. صحیح ده. خزا به راځم فار ایگزامپل رایټ کلیک کوم ډیسکټاپ باندې نیو ته رالم فولډر ما راوسته. دا فولډر خو چې زه رایټ کلیک وکړم دا فولډر څنګه کیږي ډیلیټیږي. دا ډیلیټیبل فولډر دی. که زه فار ایگزامپل راشم یو بل فولډر راولم خو دې ته زه داسې نوم ورکول غواړم چې هغه نومونه خاص دي. صحیح شو. لکه فار ایگزامپل ما یو نوم ورکړو کون دا نه اخلي AUX دا هم نه اخلي LPT1 دا هم نه اخلي. فار ایگزامپل زه سر کې ډاټ ورته لیکم ډاټ خان دا هم نه اخلي. یا ډاټ فار ایگزامپل ولی یا ډاټ فار ایگزامپل علي یا هر څه چې ورته ورکوي دا نومونه دا نه اخلي او دا نه اکسپټ کوي. زه چې کله په دغه نومونو باندې فولډر جوړ کړم دا فولډر بیا نه ډیلیټیږي. صحیح شوه. دا فولډر به څنګه جوړو؟ ښه ګوره زه رالم زه ورته وایم چې ما ته یو فولډر جوړ کړه MD به ورته ولیکئ یعنې میک ډایرکټري کون بیک سلش دې ته ملګرو بیک سلش وي. صحیح شوه. دا مو چې ورته ولیکه انټر مو پریس کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي په ډیسکټاپ باندې راشي. چې رانغی رایټ کلیک کړئ ریفریش وښئ تاسو ته به اټومیټیکلي هماغه فولډر راشي. دا چې به تاسو ډیلیټوئ دا به نه ډیلیټیږي. صحیح شوه. دا فولډر به نه ډیلیټیږي. زه یو بل جوړم فار ایگزامپل MD په ځای څه لیکم MK میک DIR ډایرکټري دی لانګ فارم دی میک ډایرکټري. زه ورته فار ایگزامپل AUX لیکم بیک سلش انټر مې وواهه ریفریش وکړم ما ته اټومیټیکلي هماغه راځي دا ډیلیټ هم دا هم نه ډیلیټیږي. صحیح شوه. داسې تاسو بله فولډر جوړولی شي. اوس څنګه کولی شو چې دغه فولډر ډیلیټ کړو؟ صحیح شوه. زه ګوره رایټ کلیک کوم ډیلیټ باندې کلیک کوم دا نه ډیلیټیږي. صحیح شوه. نو څنګه به موږ دا ډیلیټو؟ راځو بلته RD یعنی ریموو ډایرکټري کون راته ډیلیټ کړم هغه بیک سلش ورته واچوم به ډیلیټ شي. بل RD AUX راته ډیلیټ کړه بیک سلش ورته واچوم هغه راته اټومیټیکلي ډیلیټ شي. دریم نمبر کوېشن موږ سره دا و چې څنګه کولی شو داسې یو فولډر ډیلیټ کړو چې په هغه کې سب فولډرس موجود وي. لکه دا طاهر خان ما سره دی که نه طاهر فولډر دې کې ما سره دا سب فولډر موجود دی. زه غواړم دغه طاهر په نوم باندې دا فولډر ډیلیټ کړم. صحیح شوه. زه به څه کوم زه خو اول لازمه فرست فولډر ته دې کې زه لیکم RD ریموو طاهر. کله چې زه طاهر ولیکم ماته یو ایرر راکړي د ډایرکټري از ناٹ امټي دا امټي نه ده. زه به څه لیکم RD فلش S مې چې کله ولیکه سپیس مې وواهه طاهر مې ولیکه. ګورې ملګرو RD معنا ریموو ډایرکټري بیک فورورډ سلش S معنا سب فولډر. صحیح شوه. ګوره کله چې زه انټر پریس کړم ما ته څه وایي طاهر آر یو شور you want to delete yes مې پریس کړ دا به ریموو شي. why yes. صحیح شو. اټومیټیکلی ما طاهر په نوم باندې فولډر هغه ډیلیټ شو. زه دلته یو بل فولډر هم جوړوم فار ایگزامپل دا د خان په نوم باندې جوړوم خان. صحیح ده. که زه اوس فار ایگزامپل راشم زه ورته وایم چې RD خان دا به ریموو نه کړي. زه ورته وایم چې ما ته هغه میسیج هم به راکوه آر یو شور. صحیح شو. تاسو به چی لیکئ تاسو ورته ولیکئ RD S فورورډ سلش S فورورډ سلش Q. صحیح شو. سپیس مه ورکوئ منځ کې که سپیس ورکوي هم هیڅ خبره نه ده. RD فورورډ سلش S فورورډ سلش Q خان ورته ولیکئ انټر اټومیټیکلي ریموو شي. یعنې Q معنا دا ده چې ته ته میسیج نه درکوي. زه RD لیکم فورورډ سلش کوېشن مارک ما ته څه ولیکه معلومات یې ما ته راکړه چې Q معنا دا ده remove all directories in files in the specified directory in additional وغیره وغیره. صحیح شو. quit mode do not ask if okay to remove a directory tree with S. امید لرو چې په دې لیکچر باندې پوره پوه شوي یاست.